بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ بریا دې لومړی ټولو ته مبارک وي، خو په ځینو مسایلو باندې باید خبرې وسي او باید پوښتنه وسي. یوازې دا نسي بریا ته خوشحاله سو، چکچک یې ووهو او هلته چې شته مستحقو لوبغاړو سره ظلم کېږي، موږ باید ورباندې سترګې پټې کړو. په ټوله کې لوبه ښه وسوله، دې کې هېڅ شک نسته، خو یوه اساسي پوښتنه همدا ده چې ولې نن ضیاء شریفي کېنول سوی وه. یعنې یو لوبغاړي ته وروسته له 5-6 کالو ته چانس ورکه په T20 سیالیو کې، نړیوالو سیالیو کې، هغه هم په لومړۍ لوبه کې د دې لپاره وازمایه سي کیدای سي که دا خراب بالینګ وکړي، یا شاید اراده داسې وه یا نه وه، خو دا مثال خبره ده. خو هغسې کوم وخت کې ښه بال درته وکړه او پوست ولسې دغه 4 اورونه یې راته وایستل، کمې منډې یې ورکړلې، 3-4 ویکټې یې واخیستلې. په دوهم میچ کې یعنې هیڅ دا مجال نه جوړیږي چې ته په بل اننس کې یا راتلونکې سیالۍ کې هغه کینئ. بیا څوک دی راوځه فضل حق فاروقي. فضل حق فاروقي خو آلریډي آماده دی، که دی ښه ولوبېږي که ونه لوبېږي، دا نړیوال جام ته هغه سلیکټ کړی ده، کولی سي هغه راسي ولوبېږي، هغه سینیر ده، 200 باندې نور ورته جوړېږي. ښه که بیا د فضل حق راوسته، خو ګلبدین و ګلبدین به دې کېنولی، ګلبدین دې په کوم اساس ولوباوه، څه لپاره دې ولوباوه، څه دې په وکړل په لومړۍ لوبه کې، څه دې وکړل دویمه لوبه کې ورباندې کول. یعنې هېڅ نه وه استفاده ګلبدین نه لومړۍ لوبه کې وسوله، نه په اخره په دویمه لوبه کې وسوله. په کار خو دا و چې تا د ضیاء شریفي سره عبدالله احمدزی هم باید لوبولی وای. یعنې دا ضرور و، ځکه افغانستان چې سلو توپ اچوونکو له کمښت سره نه دی مخ، افغانستان فاست بالینګ سره یا تیز توپ اچوونکو له کمښت سره مخ ده. او دا له کلونو دغه سونه کله چې له حمید حسن او دولت زران دا خلک لوبډلې لرې سوي دي او لوبډله سره نسته، تر اوسه پورې د فاست بالینګ تشه ځای ډکه نه سوله. همیشه ټول خلک د کرکټ مبصرین هغوی چې کرکټ تعقیبوي همدا چې هېڅ فاست بالر نسته، فاست بالر را پیدا کوي. فاست بالر شته خو لوبه یې څوک نه، چانس څوک نه ورکوي. ښه په کوم اساس ضیاء شریفي کېنول سوی دی؟ زه باور لرم چې هېڅ یوه نوابانه ورته نه جوړېږي. ښه که د دې لپاره کېنول سوی چې ولا لومړۍ لوبه کې هغه ولوبول څه، دویمه لوبه کې باید فضل حق ولوبئ، درېیمه لوبه کې عبدالله احمدزی ولوبئ، خو شاید یو څه دلیل جوړ سي. خو په کار دا و چې دغه 3 واړه دې لوبولي وای، ځکه ته سلو توپ اچوونکي آلریډي ښه لرې او پوره باور په کولی سي. په راشد پوره باور کېږي، په نور احمد پوره باور دی، په مجیب پوره باور دی. مجیب پس له مودو راغی، هغه داسې بالینګ یې درته وکړه چې ټول ورته ګوته په غاښ دي. ضیاء شریفي همدا یې وخت و چې باید تا مسلسل لوبولی و، مسلسل دې ورته چانس ورکړی و. سپین سلو توپ اچوونکي نن تاسې ولیدل چې 4 اورونه سوی دوی وکړل، شاوخوا 8 چکې ورباندې ولګېدې، 4 چکې په نور احمد باندې راغللې، 2 چکې په نبي راغلې، 2 په راشد باندې راغلې. یعنې په 4 اورونو کې د ظالمانو ویسټ انډیزیانو په موږ باندې 8 شپږیزې ووهلې که نه. نو اوس ته د فاست بالینګ له کمښت سره مخ وې، تا سره یو فضل حق و او یو در سره هغه و، همغه و چې فضل حق دې راوسته ویکټ یې درته واخیستله. نو دغه حالاتو ته په کتو باید افغانستان پرله پسې عبدالله احمدزي ته چانس ورکړي، عبدالله ضیاء شریفي ته چانس ورکړي، بلال ته چانس ورکړي، هغه لوبغاړي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی دی. ګلبدین کافي کرکټ وکړه، ګلبدین کافي افغانستان ته ښې لاسته راوړنې لري، ګلبدین د افغانستان یو اتل دی، خو بس دی، نور خو ونه ازمایل سي. دا خو مهمه نه ده چې باید ته هر نړیوال جام ته ووایې چې ولا بانه دی چې ولا زه تجربه لرونکي لوبغاړي راولم یا سینیر لوبغاړي راوړم چې دوی باندې ورلډ کپ وګټم. نه، ورلډ کپ به ته په دې خلکو باندې ګټې. په دغه ډول باندې تصمیمونه دا دي چې هغه د لوبغاړي زړه هم تورېږي او هغه کوم کوښښ او کوشش چې کوي یا غواړي په کومه لیوالتیا چې لوبه وکړي، هغه هم د مینوالو یا د کرکټ د څارونکو باور هم ختمې کېږي چې دا کرکټ بورډ کې څه لګیا دي، دا لوبډله کې څه روانې دي، منیجمنټ کې څه لګیا دي. دا ټول د اندېښنې وړ دي او باید په ده باندې بحثونه وسي او باید پوښتنه ورنه وسي چې ولې دغه ډول کارونه کېږي. یوازې دا یو مثال ده. ضیاء شریفي داسې پلساو موږ ډېر ښه بالران، وفادار مومند و، نور ښه لوبغاړي موږ د لاسه ورکړل. نو خدای مه کړه چې دغه یو هلک په لاس راغلی دی، هم قد لري، هم ښه سپیډ لري. دغه نن تاسو فضل حق فاروقي 2